رآك عشقا فأبليت إليه. ای بچ جنازه می وشي کنا او د دنیا نه لاړ شم نو پتا سو فیصله پریدما زما د جنازې په ورځ با مورخین قلمونه راوالي او تاریخ په ولي کې چې څوک په حق او دا به زما د جنازې په ورځ لیکل شي. اوس کو عالم ډیر چغې وایي پته نه لګي زه په حق یم ته په حق زما حق ته څوک نه ګوري. د عالم حق به ال معلومه شي چې کله دا ډیوه الله د دې علاقې نه اوچته کی او دا نور الله د علاقې نه والي تا ته به د عالم کمې معلوم شي تا ته به د عالم حقانیت بیا معلوم شي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی زب مړی ما او مورخین به قلمونه راواله یو تاریخ به ولیکي خپل به فیصله وکړي چې امام احمد بن حنبل په حق او کو بادشاہ وقت په حق. اوس زما پته نه لګي مقابله مې د بادشاہ وقت سره ده نو خلق په مام تور او داغ لګي ځکه مقابله مې د بادشاہ وقت سره ده. چې وفات شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه وشوله لاش لا قبر ته نه دی کوز شوی غیر مسلم واورېدل چې نن امام المسلمین مړ دی نن د مسلمانانو امام د دنیا نه تللی دی. یقین وکئ دا علما نه دي دا د هدایت ډیوي دي. ګوره په دې جماعتونه رنګ دي په دې مساجد رنګ دي په دې کلي ښکلي دي ښکلي که دا د هدایت ډیوي اوچتې شولې تاسو به د علاقې سپیرتوب وینئ. امام احمد بن حنبل د دنیا نه لاړ غیر مسلم وی صبر وکئ مونږ یې لږ دا مخ په مړونې باندې مونږ به هم د مخالفت کوو لږې کېدی چې په مړونې وینو. ملا علي قاري رحمت الله علیه لیکلي مورخینو کتابونه راوچت کړل او په تاریخ کې ولیکل چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات شو او غیر مسلمو یې مخ ولیدو نو 20,000 غیر مسلمو په اقا ټیم باندې ایمان راوړو 60,000 غیر مسلمو ایمان راوړی دی چې د امام احمد بن حنبل لاش لیدی دی چې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لاش ولید. مدرسه دسی علما تیاری مدرسه دسی بچی تیاری مدرسه دسی میندې تیاری مدرسه دسی غیرتی علما پیدا کړي داسې په قرآن او په ننګ باندې ستر علما الله پیدا کړي.